سلامونه ونیکې دوستانو 2 هفتې مخکې ما د آنلاین له طریقه افغاني پاسپورټ ته مې اپلای کړی او دغه دی نن له خیره هغه زما پاسپورټ رسېدلی دی. تاسو ته یې سم رسمي ښیم چې بیا تاسو ته په زړه کې څه شی ونه ګرځېږي. دغه زما پاسپورټ دی، پاسپورټ راغلی دی، نن ورسېده او هغه طریقه زه اوس تاسو ته ښیم. په دغه طریقه باندې تاسو کولی چې د خارج میشتو افغانان چې مثال څوک په خارج کې ژوند کوي او هغه څوک چې په بایومتریک ولري افغانستان کې مثال تذکرې الکترونیکي تذکرې مثال اخیستی وي یا پاسپورټ یې اخیستی وي، خو مهمه پکې دا ده چې هغې سره باید ستاسو بایومتریک وجود ولري. نو دې له طریقه تاسو کولی شئ چې پاسپورټ ته اپلای وکړئ 15 کلن او دغه 10 کلن. تاسو کولی شئ هلته هغه قیمتونه بیا زه تاسو ته ښیم چې دغه قیمتونه تاسو پرده کړئ یا ورکړئ، نو هغې له طریقه بیا تاسو ته به راپرنټ کوي او ستاسو کور ته یې لیږي. راشي دا طریقه یې زه تاسو ته ښیم، ما سره پاتې شئ. بیا هم پر خیر راغلی دوستانو. چې کله تاسو دلته راغلی ما ته تیار هغه ویب سایټ خلاص کړی دی، خو تاسو بیا هم کولی شئ چې افغان کانسول دا چې وایي دلته تیار هغه اپشنونه تاته درته درکوي، دا به تاسو وایي کنسول جنرال. دا چې تاسو ووهئ مستقیم دغه ته تاسو راځئ، اپلیکیشن هغه ویب سایټ ته راځئ. تاسو دلته نور هم ډېر شیان دي چې تاسو غواړئ که برث سرټیفیکټ تاسو نه لرئ یا د میریج سرټیفیکټ نکاح خط تاسو نه لرئ، دا ټول شیان دلته تاسو کولی شئ چې مثال که څوک غواړي ویزه ترلاسه کړي نو هغه ټول شیان دلته شته. خو موږ پاسپورټ ته غواړو چې اپلای کړو، نو دغه اپلای ورته کوو چې دلته کله دې باندې کلیک وکړه د ځانو کله چې دلته ورسېدلی نو تاسو دغه صفحه تاسو ته خلاصېږي. ګوره داسې لاندې لاړ شئ، دلته د اپلای پر پاسپورټ دا به ووهئ اپلای فار پاسپورټ. چې کله دلته تاسو راغلی تاسو مختلف ژبې تاسو کولی شئ چې انتخاب ولرئ، خو مثال اپلیکیشن چې دی زیاتره لارښوونې هم په انګلیسي ژبه ده هم په پښتو ژبه ده. تاسو بیا کولی شئ چې هم په دري ژبه د یو څخه استفاده وکړئ. نو دغه صفحه ده تاسو به دلته په دقیق ډول باندې ستاسو په تذکیره یا پاسپورټ چې مخکې مو تاسو اخیستی یا تذکیره مو تاسو مخکې اخیستی، دلته به ستاسو کورنۍ نوم یا ستاسو تخلص به وي. دلته تیار هم په دې خواته په پښتو ژبه ده او دې خواته تاسو دغه ده. دلته راهنمایانې شته دی چې مهرباني وکړئ دا برخه په دواړو ژبو ډک کړئ، یعنې دغه هم په انګلیسي ژبه به تاسو خپل نومونه ولیکئ په خپل په دقیق اسپل باندې، هم په پښتو باندې. تاسو کولی شئ چې دغه د نوم دی دلته که څوک نه پېژنئ او که څوک نه پوهېږي نو کولی شئ چې یو کس راهنما ځان سره ولرئ چې غلط نه کوي اپلیکیشن. دلته ستاسو تاریخ د پیدایښت دې خواته همچنان برډ پلیس کنټري مثال دغه معلومه ده چې افغانستان دی، ولایت، ولسوالي او کلی دا هم چې ډک او دلته بیا لاندې دلته لیکلی دی د فورمې لاندې نورې خانې یوازې په یوه ژبه ډک کړئ. نو دا بیا کولی شئ چې تاسو یا په پښتو ژبه ډک کړئ یا په انګلیسي ژبه ډک کړئ، هره ژبې باندې چې تاسو ډکوئ فقط یوه ژبه باید تاسو استفاده وکړئ. دلته به ستاسو هغه د پلار نوم راځي، دلته آی ډي کارت نمبر، ستاسو د پاسپورټ نمبر دی او که چېرته او دلته د تذکرې نمبر دی، دلته د تذکرې تاسو نمبر تاسو نه غواړئ که تاسو تذکره لرئ او که نه لرئ نو کولی شئ دې په ځای شاید ستاسو د پاسپورټ دغه نمبر هم دلته تاسو ځای په ځای کړئ. دلته ټول هغه معلومات دي چې تاسو ډېر په دقیق ډول باندې باید تاسو دا وګورئ، دغه وکړئ مخته لاړ شئ ورسره. او دلته د اړیکو جزئیات دی، بیا تاسو نه اوسنی ادرس غواړئ، مخکنی ادرس هم که نه ورکوئ نو ما خپله یو ادرس ورکړی، دلته مې یو ادرس ورکړی، هماغه ادرس مې دلته هم ورکړی، نو کوم مشکل نشته. دلته ستاسو د ټلیفون شماره او دلته ستاسو ایمیل ادرس او دلته هم موبایل نمبر، یو موبایل نمبر ورته ورکړئ، بس خلاص کفایت کوي. نور هغې تاسو سره که تماس کې کېږي هم نو مستقیم د ایمیل له لارې تاسو سره به تماس کې کېږي. نو دلته هغه د دندې جزئیات فعلا چې کوم وظیفه تاسو لرئ نو هغه کولی شئ چې دلته تاسو ورسوئ. او بیا دلته have you ever had افغان پاسپورټ، آیا تاسو مخکې افغاني پاسپورټ درلوده؟ تاسو باید حتما ووایئ چې yes. do you have a criminal record، او مثال آیا تاسو کوم جرمي دغه خو نه لرئ، سابقې خو نه لرئ، تاسو به ووایئ چې no. دلته چې تاسو دا ټول ولیکئ تاسو بیا دلته د هغه د 15 کلن او 10 کلن برخې ته راځئ چې کوم تاسو په پاسپورټ باید 15 کلن تاسو غواړئ او که 10 کلن تاسو غواړئ. دا هم چې ډکه بیا دغلته مهمه دغه دی چې دلته
تاسو د انځور د ګورئ په دغه شکل تاسو انځور دلته به تاسو اپلوډ کړئ. تاسو مخکې نه باید د پاسپورت سایز عکس واخلئ او خپل موبایل کې باید هغه اپلوډ کړئ. چې کله م اپلوډ کړو دلته به ستاسو هغه عکس وي، دلته ستاسو هغه تذکره مخکینۍ برخه او دلته د تذکرې شاتنۍ برخه تاسو باید خپله دلته اپلوډ کیږي او دلته هغه ستاسو پخوانی پاسپورت چې مثال اوس تاریخ یې تیر شوی دی هغه به دلته تاسو پی ډي اف کې ورته اپلوډ کړئ. ریزیډنس نور دلته ریزیډنټ کنټری ډاکومنټ دلته کولی شئ چې خپل لایسنس یا بل کوم آی ډي کارت چې شی لرئ تاسو دلته هغه هم اپلوډ کوئ. نور ادر ډاکومنټ ته ضرورت تاسو نه لرئ چې بیا نور اسناد تاسو ولیږئ. نو دلته بیا اخري برخه کې تاسو دلته به الکترونیک ډول باندې به تاسو امضا کوئ. چې کله مو امضا وکړه دغه به واستوئ. دغه ډیر اسانه او ساده ده، هیڅ کوم مشکل نشته دی دلته. د کوم مشکل هو بیا دلته د هغې نمبر تلیفون ادرس او ایمیل ادرس هم شته دی، تاسو کولی شئ چې هغې سره په تماس کې شئ. که کوم برخه کې مو ستاسو بیا کوم مشکل و دغه و تاسو کولی شئ چې مستقیم هغې سره تماس ونیسئ. نو دغه فورم چې کله مو تاسو ډک ویم لیږه بیا تاسو لپاره دغسې یو دغه راځي چې کله دغسې یو ایمیل راځي چې موږ ستاسو دغه ترلاسه کړی دی، ستاسو نوم او ستاسو هغه د ریفرنس نمبر هر څه تاسو دغه کېږي او دومره ډالر به تاسو دغه کوئ. نو دا چې ووهي پی نو چې ووهي نو ډایرکټ هغه دغه ته ځي خپل کارډ له طریقه تاسو ته به مثال هغه پیسې ورته ورکړي. چې کله مو دا دغه که ورکړه بیا نو یعنی یو ورځ بعد شاید بل ایمیل تاسو ته راشي مثال دلته هغه بیا تاسو لپاره دغه ایمیل راځي چې مثال هغه کوم اسناد چې تاسو لیږلی دی هغه اسناد موږ سره قبول شو یعنی صحیح دي هر څه سم دي. بیا نو تاسو 15 کلن دپاره که مو اپلای کړي ما په خپله 15 کلن دپاره اپلای کړی دی نو 162 یعنی دا د ټیکسو دا ستاسو پاسپورټ چې لیږل کېږي دی دا ټول شیانې مثال هغه ټول 180 روپۍ مکمل توګه راځي. تاسو به دا به هم ورکئ. چې کله مو ورکړو بیا نو تاسو لپاره بل ایمیل راځي چې مثال چې کله تاسو ته ورسېده نو هغې د خاتم بیا هغې نه وروسته تاسو ته دغه راځي ایمیل راځي چې ستاسو پاسپورټ ډلیور شو یعنی ستاسو کور ته ورسېده. نو دغه ډېره اسانه طریقه ده. کولی شئ چې دا ویډیو خپل ملګري دوستانو سره شریک کړئ تر څو هغې وکولی شي چې دغه پاسپورټ ترلاسه کړي. اکثرا هغه ملګري دوستان چې په امریکا کې ژوند کوي یا کاناډا، لندن، اروپا د هیوادونو کې ژوند کوي نو هغې زیاتره پاسپورټونه تاریخونه تیر شوي دي او هېڅ دغه معلومات یې اوسه پورې نه درلودی چې کوم ځای نه به هغوی اپډیټ کړي. نو دغه اسانه طریقه ده، یعنې هېڅ کوم فیک یعنې کوم دغه نشته دی چې خلک په ټیک ټاکونو کې دا ځم دغه کې وایي چې دا یو دروغ دی او دا نه دروغ نه دی، هغه دی ما تاسو ته وښود خپل پاسپورټ چې ما ترلاسه کړی دی. بس ښه ورځ ښې چارې. سلام علیکم.